زما ملګرو چې یوه هم نه مني، هغه زما ملګرو چې یوه هم نه مني او هر څه په ځان هم منل سړي له زور ورکوي. او ژړا خو ډېره ښه د زړه بړاس وباسي، ژړا خو ډېره ښه د زړه بړاس وباسي او غم په خندا تېرول سړي له زور ورکوي. او یو شعر دی پکې خاطر هم داسې ویلي چې په مخه چې نوم راغلې مخ دې څه له پټاوو کړو غم دې راته جوړ چې د په شا راوکتل. نو اکرارالفت پکې چې په مخه چې نن راغلې مخ دې څه له پټاوو کړو غم دې راته جوړ چې د په شا راوکتل. خو خیر نن که درته ما وکتل تا راوکتل خو ګورم به د بیا که د سبا راوکتل. نو ژړا خو ډېره ښه د زړه بړاس وباسي او غم په خندا تېرول سړي له زور کوي. نو دغه مې دا ویلو چې معشوقه فرق نه کا چې بې پروا تېره شي، معشوقه فرق نه کا چې بې پروا تېره شي او چې بیا یې په شا راکتل سړي له زور ورکوي. او ورله پکار دي الفت چې همت نه پرېږدي کتل منزل رسېدل سړي له زور ورکوي. د خوشحال خټک یو څو شعرونه یم چې پښتانه 700 کاله حکومت په هندوستان باندې کړی، ډېر بهادر خلک یو. یو درې شعرونه یې دغه مخکې نورم یم چې بله هېڅ لیدلی نه شي په دا منځ کې، یا مغول د منځه ورک یا پښتون خوار او افریدي مومن شینواري ګوره څکه، دا 450 کاله مخکې شعرونه دي. افریدي مومن شینواري ګوره څکه د مغولو لښکر پروت په ننګرهار. او بل ځای چې څه شینواري څه مومن څه افریدي و، څه شینواري څه مومن څه افریدي و چې مات کو د صوبې واړه لښکر. او یو بل یو څو شعرونه یم چې تاسو ته پته ولري چې 700 کاله حکومت پښتنو په هندوستان باندې کړی، دغه ټول علاقې د پښتنو په قبضه کې وي. د بدقسمتۍ نه انګریز هغه ټول هر څه سټډي کړل او د هغه نه بعد راغلل او بیا د وربرټن غوندې خلک 18 years in خیبر تاسو وګورو چې لږ ډېر وژاړو سترګې هم ټیټې شي چې 18 years in خیبر کې وربرټن د مونږ کوم قسم پرتوګ وښکلی چې هره چار د پښتنو تر مغول ښه ده، هر چار د پښتنو تر مغول ښه ده، اتفاق ورسره نشته لوی ارمان. او د شیرشاه او د بهلول خبرې اورم چې په هند کې پښتانه وو بادشاهان، شپږ اووه پیړۍ داسې بادشاهي وه چې په دوی پورې درست خلک و حیران. یا هغه پښتانه نورو او دا نور دي، یا د خدای دی بساحت شان فرمان. او که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زور خوشحال به دوباره شي په دا زمان. ډېره مهرباني.